اوس په زه لینس جوړوم که نه کیمرې لینس ګور ورته زه چې څه کار کوم بس تاسو په دې زمانه نو ښه پوهېږئ. یو مې سرکل جوړ کو، بیا دې سرکل کې مې ګریډینټ واچو، کم ګریډینټ لاینر دې سپین له مې دلته کې څه وکړو ادر ته لاړم د دې مې CMYK کې څه وکړو 85 وکړه نه 85 مې کو کلر مې ورسه کو تور مې کولو ګوټې نه ادا مې بلیک پرېښودو د هغې نه بس مې داسې کو دې نه مې داسې لږ راغټ مې کو او رایټ مې کلیک کو او څه مې وکړو دا مې سینډ ټو بیک کو ها سینډ ټو بیک شو او بیا مې ټول سلیکټ کړو دا ټول مې نه داخلي مې سلیکټ کو دې کې مې صرف هوریزنټلی وکړو نو هوریزنټلی مطلب څه شو الټه شو بیا مې څه وکړو دا مې ګروپ کو د ګروپ نه پس دا بل ګوټې نور را غټ کې دي سي لږ به وړو کې کو رائټ کلیک سینډ ټو بیک او دا هغې نه بس په موږ څه وکړو لږ به نور را غټ کو داسې کاپی سینډ ټو بیک هغې نه بس پس کو ان ګروپ پې کو د دې دا کلر چې دی دا به واپس مونږ ګریډینټ څه کو چینج به کو لاړ به شو سپین دی خو نو هغه دلته کې سپین اوس دې طرف ته راوړېدل دی ادر ته ولاړ شي په ادر کې د سپینوالي کله چې دا به 30 شي انټر شو او د دې کم کله چې دا به 60 دی بلیک په شي 60 مطلب هم سره 60 وشو د هغې نه پس کو دا یو سټپ پکې زمانه ما د ښکاري لږ ګوټې سیوا راغلی دا به ډیلیټ کو ډیلیټ او دا یو چې دی دا به لږ ګوټې راغټ کو داسې لږ به یې وړوکی کو وړوکی شو دې نه پس په موږ څه وکړو دې نه به داسې کاپي واخلو او رایټ به کلیک کو او کنټرول ډي ډوپلیکیټ نه لږ ګوټې زیډ مې ور ډېر وړوکی کېږي بیا اوس په موږ څه دې نه بس کاپي اخلو کاپي چې دې اخلی داسې به یې ځان له یو جوړ کړئ رائټ به کلیک کو بیا به دې نه کنټرول R ریپیټ 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 ورته دا چې په دې کې کوم مسله ښکاري که نه دا مسله به یاد ساتئ دې طرف ته دا زموږ سره ګریډینټ دی نو هغه وایټ ګریډینټ دی او دې طرف ته بلیک دی نو په ستا په نظر باندې داسې راځي چې دا سیوا شو او دا کم شو خو دا صحیح دی ښه ځکه دا قانون دی د کوریډور چې کېږي سوتر پرخ هم نه راځي او چې کم سړی ځان له په زور پرخ جوړوي نو هغې کې بیا موږ سره شو کولی بیا به ان ګروپ کې دې له به بلیک کلر ورکړي او د بلیک کلر نه پس به یې څه وکړو وړوکی به یې کړو رایټ به کلیک کې وړوکی دا شفټ سره به یې وړوکی کړو الګ به خوس کې راغټ کړو نو وړوکی نه راځي دقه شان نو په دې کې به هغه لوک پیدا شي چې کوم هغه پروت و که نه یو ګریډینټ دی یو تک تور دی نو صحیح دی که نه دا لږ ګوټې وړوکی کړو ښه داسې نه اوس لینس برابر راغی نه نو هغه ګریډینټ به F4 به دا به راغټ شي دې نه پس چې دې نه نور ریالټي غواړئ که نه د هغې طریقه سره آوټلاین کې نن کوي صحیح شو جي دا وشو اوس په دې کې نور کوالټي زه پیدا کوم نو لاول نمبر به زه څه وکړم که دا ما ګروپ کړي دا به ان ګروپ کړم نو ان ګروپ دی د دې یو شي نه به زه اوس یو کاپي واخلم د تور نه بهر به داسې راوباسم کاپي مې ته واخیستله د کاپي اخیستو نه بس په ان ګروپ کړم دا شی ماله یو پکار دی او دا ټول به ګروپ کړم چې دا بیا موږ سره مطلب دا خوځېږي را خوځېږي نه دا اوس کې د ای او سی مې ووهو نو په دې له پاسه راغی دا یې زموږ سره هغه شیشه ټایپ شو ښه دغه په کار نه راځي دا مې ترې وویستو ښه اوس بهر ته دې نه به زه شیشه جوړوم دلته کې مې کېښودم شیشه به دې کله رغم وروسته به رغم لال نمبر دي کې نور کارونه دي هغې له راشه لال نمبر به دې ځای کې به یو ریکټینګل جوړ کړي په کنټرول په ذریعې سره کلر وله ورکړه شین یا زیړ هر نمونه کلر او بیا به څه وکړو روټیشن پیک ټول مې راوستو روټیشن به ووهو دلته به یې روټیټ کړو بیا به دلته کې راشو په دې ځای کې باندې به یې کېږدو وړوکی به یې کړو ډېر به یې غټوم نه لږ به یې په دې ځای کې باندې برابر کړو دقه شانتې بیا به دې په څه وکړو دا ما ګروپ کړو دا به ان ګروپ کړم او دلته به دا ووهم او دا یو به ووهم او دلته به څه وکړم انټرسیکټ ما له کوم شی په کار دی ما له منځ په کار دي کې اوس دا یو شی راغی نه اوس په دې کې راغلو زموږ سره څه آوټلاین نو آوټلاین څه شو دا به دې نن کې یو ختم به شي یو خبره د هغې نه علاوه ګوره دا یو شی موږ له راغی په کار
و د دې نه به موږ دلته کې کاپي کیدو بیا چې په دې کې زموږ کوم کار راځي هغه به وروسته راځي. لاول نمبر به موږ له شیډو پکاري. شیډو په شیپینګ ټول کې څنګه کېږي د خیر راغی شیډو کې بس موږ ځاله کلرونه اچو. کلر زموږ سره لاول شو سورو شیډو دې سور که نه تک سور کلر ها د هغې نه بس دې کې ګوره دا زموږ سره ټرانسپیرنسي سیوا کا نو سیوا شوه بلر به کې لږ سیوا کا بلر والا سیوا شو ټرانسپیرنسي لکه کمه سیوا. د دې نه بس وکړو کاپي به دې خو اخلو کې ویلو نو کاپي چې زه کله اخلم که نه نو دا به چې کاپي واغستی شو ځکه د دې نه به زه دغه یو شی زما پکارېږي بریک اپارټ مې کړو دا مې جدا جدا کړو دا شی راغی دلته مې کېښودو د کېښودو نه بس په څه وکړمه په کوم ځای به یې له پاسه एकदम په دقه ځای کې باندې نو دلته به راشم شیپ ټول ته شیپ ټول کې به زموږ سره صحیح دا لاین دغه به راواخلو په دې ځای کې به یې کېږدو دا به راواخلو په دې ځای کې به یې کېږدو دې ځای باندې او دې ځای کې به کنورټ ټو کرف په لاړ شو او دلته به یې دې سره بالکل ایکول کړو بس دغه ځای پورې کافي دی. دې ځای کې اوس دا لږه مسله ده دلته کې مطلب دا وباسئ څه باندې دې ځای کې دا ګوټې زمانه دې خوا راغلی که نه دا به موږ ګوټې فس کې دې خوا کړو نو مطلب شیډو به بیا زموږ سره کټ نه راځي. شو دا یو شو د دې نه اوس کاپي موږ نشو اخیستی چې موږ کاپي واخلو او د کاپي اخیستو نه پس بیا موږ څه کوو موږ به یې لاندې ایسې راکوز کړو دې له به کلر ورکړو داسې بیا نه کېږي صحیح ده. دې کې بیا څه کوو موږ دقه شیډو به کلیک کوو دې له به بل کلر ورکړو زیډ مول ورکړو او بیا به څه وکړو دې نه به کاپي واخلو رایټ په کلیک کړو کاپي ته راغله بریک اپارټ بیا راشو دلته کېده او په دې کې به څه وکړو موږ روټیشن به وکړو روټیشن نه پس په حق زړه خبره به شیپ ټول ته به ځو شیپ ټول نه پس په څه وکړو دقه پوینټ پر راواخلو په دقې ځای کې به یې کېږدو صحیح دی که غلط دی صحیح دی ښه او دا پوینټ پر راواخلو په دغه ځای به کېږدو خو دې کې به دا یاد ساتئ چې ډېر نږدې به یې نه کړو چې بیا مطلب دی به کې کټ نه راځي بیا به څه وکړو رایټ کلیک ټو کرف او سیده به دلته راولو او په دې ځای کې بیا ځانه مطلب دا دی چې برابر کې په دې هینډل باندې برابر شو دا به کې مطلب یو قسم لا بشو بیا به برابر ولوسته دریم نمبر دی له به صحیح دې له کوم کلر ورکو باتینګړی کلر باتینګړی کې بیا دا باتینګړی نو کم یو بس داسې وکړو مطلب دا له ګوټه خوس کې دقه شانتې داسې باتینګړی نه داسې شو صحیح ده. دې نه بس په بیا څه وکړو رایټ به کلیک کړو بریک اپارټ نه بس بیا دا راولو کې ویدو او رایټ به بیا به کنټرول به ونیسو چې دا بالکل صحیح طریقې باندې څه شي برابر شي کنورټ ټو کرف کار ته به اوس لاړ شو دا به راواخلو په دې باندې به کېږدو نه اصل کې دې ځای کې لږ غلطي شوې ده راته یاد ساتئ ښه دا اوس یې ټوکر په شي هغه ښکته نه کاشف ماته وایي زما ذهن نه دی صحیح ده بس وکړو شیپ ټول به وکړو شیپ ټول نه بس واپس یې دغلته کې دین علاوه اوس په دې کې بیا بل کوم کلر و سیان کلر بریک اپارټ کې مې ښودو کنټرول مې ونیو او روټیټ مې کړو بیا بالکل دې صحیح طریقې باندې روټیټ کېږي او بره به یې کېږدو او بیا څه دی دا به ووهو د هغې نه بس به مونږ دا پوینټ راواخلو په دې ځای کې به یې کېږدو دا پوینټ به راواخلو په دې ځای کې به یې کېږدو right click to curve دا زمان لږ غلطي شوي دا مطلب دا لږ داسې بره پکار دي که نه زه بره نه ږدم بیا هغه بیا ریالټي ښکلي نه راکوي صحیح شو د هغې نه بس دا یو چې دی دې کې لږ غلطي زمانه شوي وه دا مطلب ډېر بره ماخېږولی دی دا یو نه دی دا دې خوا نه دی دا دلته کې دی که نه
نه برابر دی خو مطلب ډیر بره نه دی جوړېدلی دی پرون موږ هم کنفیوز کړو یاد دي چې دا موږ کنفیوز کړو پرون هم دی ها هغه کلر دی چې وایټ دغه شی وکنه دا دغه چې کوم دی دا ارڅ خطر بس دا ښکته کول غواړي که نه هغه باندې تور باندې کې سر باندې هلته کې بل غول مې دلته هم لرل دي که نه یعنې او که نه دی پرون موږ هم کنفیوز کړو او دا یو نه دی دی هم ښکته پکار دی نه داسې اوس برابر شو دا خو یو دغه شو اوس دې نه بس په دا څه وکړې دې نه بس په موږ لاړ شو د دقې لاندې نه یو کاپي واخله مطلب جوړولو دپاره اوس که دا بار بار جوړی نو ټیم علي دا بس وړو کېږي دغه شانتې او په دې کې به سپین کلر واچئ لاړ به شي ټرانسپیرنسي ټول به راواخلئ ټرانسپیرنسي ټول نه بس په بیا به دې ګیلې ګوټې خپل دغه وکړي دا به پکې جوړ کړي دا به پکې داسې ښکاره کړي ښه وشو دې نه بس به بیا کاپي ونیسئ دې خوا به یې کاپي کړي او شیپ په ذریعې سره به یې راغټ کړي دې خوا به یې راوځغلی دې ځای به بیا به پسې هم لږ وټې راغټ کړي لږ دې وړو کېږي چې برابر شي دا یو شو دا دوه چې دي دا دوه به مونږ وڅه کوو ګروپ کوو دې دپاره دا به وروسته مونږ له بیا پیدا راکوي ګروپ شو نه د ګروپینګ نه پس دا او دا دې ته اوس مونږ دا سینټر نه دي که نه نو دې ته اوس ګوره ای او سی که نه نو ای وهه یو لاندې راکوزېږي سی وهه یو سینټر شو که نه بیا که ته به چې دا خو مطلب بیا ګډوډ کېږي نو دا مونږ ته معلول وي دې کې مطلب دغه دی ګډوډوالی دی دې کې اوس ټاپ وهه ټاپ ته برابر شو اوس په کوم ځای کې مسله د شیپ ټول باندې به ځان برابر مطلب صرف دغه لږ ډېر چینجینګ به کېږي نور به کې دونه کار نشته صحیح شو دا او په دې کې چې دا کم کرف اوس کړی دی دا به لږ ډوک اوس کې دا اوس دونه برخته دی نه دا به ښکته کړو دا اوس ښکته صحیح دی دې نه پس دا نه دی د دې کرف دا اوس برابر کړو دې ځای کې اوس لږ ډوک اوس کې کار کوو که نه کوم خلک څه اول نمبر دې ته لول ګورم دا داسې راغی دا صحیح دی خو بس دې خوا کار غواړي بس اوس داسې شو مړه نه به یې خو اوس مسله دا ده که نه چې دا اوریجنل طریقه باندې چې راغی نو هغې باندې لوی ټایم لګي او هلته کې ویډیو بیا ډېره زیاته اوږدېږي نو بیا مسله ورانېږي دا چې اوس په خپله طریقه راغوم نو دا به بیا د سره دا فرق نه به کې به سره یي نه دې ځای کې لږه مسله پاتې شي دا کوم ځای ته دا زمونږ دلته کې کلر دغه شي که نه چې بیا زمونږ دماغ پې کار ونه کړي داسې دی نه پوه شوې داسې اوس برابر شو دا یو وشو دې نه بس په اوس دا یو نه دی دا به راواخلو په دې ځای کې به یې داسې کېږدو نو داسې نه کېښودی کېږي دا به کلیک کوو دا به کلیک کوو دا دواړه کلیک کوو ای او سی دې ته اوس راغی که نه او بیا به رایټ کلیک کوو په دې باندې او د دې نه پس په څه وکړو دا به مونږ ټو پرنټ بوزو دا به بند شي دې له به وایټ کلر ورکړو وایټ کلر نه پس په دې کې به مونږ ټرانسپیرنسي واچو ټرانسپیرنسي سپینوالی بره صحیح شو یو شی به کې پاتې کېږي جوړ کړو بیا به کې نور ریالټي هم راشي ښه د هغې نه پس به پکې اوس څه وکړو دا به کې لږ داسې برابر کوي کم را کم و که نه لږ داسې داسې او لږ پکې برابر دا وشو دا شی ما جوړ کړی الریډي که نه دې نه به اوس موږ دلته کې کېږدو په دغه ځای کې باندې په دې ځای کې باندې هم د دې ځای کې په حساب راښ کړو یاد وي شي او لږ به یې اوس زوم کړو لږ به یې کنټرول 2 پران صحیح ده پیکه پیکه ښکارېدو که نه اوس به یې لږ بره کړو لږ بره ښکته او دې له به څه وکړو وایټ کلر او ټرانسپیرنسي او تور به ښکته بلیک به ښکته او سپین به بره
دې ځای کې نه به لږ داسې بلر کړو د هغې نه پس په یو ریکټینګل بل جوړ کړو داسې د کټ کېدو دپاره او کلر به داسې مطلب بلیک دی نو دې له باسې زیات کلر او څه به یې وکړو روټیشن نه پس به داسې به کېږدو داسې دی داسې دی دا پرشن دی کوږ نه مې څه کوږ شو کږېدو نه پس په دا یو او دا یو به کلیک کړئ او ټریم به ووهئ ټریم مطلب سره کټ کول او دا زموږ سره کټ شو خو څه شی کټ شو په دې کې اوس د دماغ کار ونه کړو نو په دې کې اکثر بعض ټایم کې داسې کېږي بیا به سمپلیفای سمپلیفای کار کوي اوس نه بعض ټایم کې ټریم کار کوي بعض ټایم کې سمپلیفای کار کوي او بیا به شیپ ټول راواخلئ شیپ ټول د برکته به ته دغه پوینټونه سلیکټ کړي او سیده به ښکته داسې راوکاږي نو په دې ځای کې ګوره دا هغه پوینټونه دي وختي نه دې به کې څومره څه وکړه دماغ یې به کې زموږ خراب کړه دا ټوټل په جمع سلیکټ کا دا یو او بریک اپارټ ووهه د بریک اپارټ نه پس په بیا څه وکړي شیپ ټول به راواخلئ کلیک کا دا به څومره راکوزېږي ښه صحیح دی اوس نه بریک اپارټ مې ووهو لاندې اوس زه لاړم زه مې راښکته چې راښکته ایس هم راښکته شو په دې کې ټولونه ګران کار هم دا دی چې دا زده شي تاسو دا پکې ښه دی دا راغله دې ته اوس ویلډ وایي ویلډ کار څه کېږي بیا دی مکمل ویلډ کېږي صحیح شو نو کله چې داسې مسله وکړي دا بیا ډیلیټ کړئ او ځان له به یو ریکټینګل جوړ کړئ خپل او څه به یې وکړو وایټ کلر به لور کړو او روټیشن ته به یې په کنټرول سره بدل کړو او لاړ به شو په دې ځای کې به یې کېږدو روټیشن صحیح نه دی 60 دی 45 تو سره لږ به دې ځای کې نیسي وړو کې کوي په دقه ځای کې به یې کېږدي بره پکار دی که لاندې دغه ځای صحیح دی که د دې بره سر نه پکار دی او لږ به داسې راوګرځي او لږ به یې ښه خوس کې لږ پلن کړم نو څنګه به یې داسې اوس ګوره په دې کې نورې خبرې څه دي دا لاندینیو سره کلیک کوي او هغه زړه خبره سو انټرسیکټ وکړه کیو باسه دی راغی صحیح شو اوس دا زموږ سره سره راغی هغه مکمل شی جوړ شو پکې هېڅ ته ماجد نشته کېدی بس داسې د هغې نه پس پکې څه وکړه شیپ ټول ته لاړ شه او دقه پوینټ ونیسه راښکته یې کړه داسې او دې کې اوس څه وکړه ټرانسپیرنسي ټول چې دی که نه لږ بره کړه داسې سپینواله د برن لږ راسې واکړه سپینواله به نه راکوځو خو دا پوینټ به راکوځو دغه شه او بیا به څه وکړئ یو ریکټینګل به داسې جوړ کړو جوړېدو نه پس په دې ځای کې کېږدو رایټ په کلیک کړو روټیشن ته به لاړ شو داسې به صحیح او لږ به یې په دې ایرو کې باندې دې خوا کېږدو او بیا به څه وکړو دواړه به کلیک کړو او سمپلیفای کټ شو دا چې کله بیا داسې دغه شي که نه خو د دغې ختم شي نو بیا واپس رانه په دې باندې ټرانسپیرنسي والا برابره کوي صحیح شو دا زموږ سره هغه لینس شو دې نه بس په دا ټول سلیکټ کوئ دا به ډیلیټ کړو دا به دې هم ډیلیټ کړو دا ټول به جمع سلیکټ کړو دې کې اوس یاد ساتئ دا یو او دا یو دا دواړه به څه کړو موږ به یې ټو پرنټ کړو ښه او لږ بار راوباسم که نه نو بهر د راوتو نه بس مې څه کړو ګروپ مې کړو ګروپ شو او دا ما ګروپ کړو یاد دي چې دا به اوس ټو پرنټ راولو که نه که دا به لاندې برابري ای نو ای به دا به سلیکټ کړو بیا به دا و ای سی څه راغلو دې نه بس پیسه کړو ګروپ د ګروپینګ نه پس په خپلې وړوکي کړو ډېر غټ دی که نه وړوکي شو بس کوه وړوکي شو رایټ کلیک کوئ اپلاین ختم دې ځای کې بس وکړو دې نه پس په مونږ اوس دې له یو به دغه جوړ کړو د دې دا سیز نه شاته د کوم چې زموږ سره پر د پیج دی د دې سیز دې ځای کې نه څه کوئ دې له پلنواله څه بوځئ دا والا بوځئ تقریبا د دې څه سیز دی هغه سیز باندې نه دې له بوځو زما ما ډایرکټ دغه کوي لینډسکیپ کې پرېږدئ لینډسکیپ هم صحیح دی
لینډسکیپ ته به راوړی کېدی دې نه بس په دې کې اوس ډبل کلیک کوي ریکټینګل او دې له به څه کلر ورکړو اوس دې له به موږ سپین کلر نه خو ډایرکټ ګریډ به واچو داسې پرون مې د کاشف منلې وه نن به زه خپله ومنم داسې وه که نه ستا هغه داسې و که زما هغه داسې و هغه که نه یار صحیح شو अब دې نه بس څه وکړئ یو سرکل به داسې جوړ کړئ تور غونډه کې د دې نه به صرف شیډ ورچوته کوي زه چې اوس کومه طریقه کوم دا ښه طریقه ده ښه دې نه نورې طریقې هم کېږي شیډ بدلته کې بلر کو او لږ ورته ټرانسپیرنسي سیوا کا او رائټ په دې باندې رائټ کلیک په دې شیډ باندې بریک اپارټ پشي او دا به ډیلیټ کی مطلب موږ صرف شیډ وکړو کنه اراله به دې ځای کېږي او دې ځای نه به وړو کې او سره دا شی وته فرنٹ کې دلته به لاندې راشي د دې نه بیا کاپی واخله او سیده دې سی بوزه اوس خپورا مطلب لوډ دی کنه او رائټ پر کلیک کړئ او دې کې بیا کلر مله راودا RGB کلر دی صحیح دی بیټ ته چوڑے دی لکه کمزوري کیږي بس نو به صحیح نه کوالټي هم کمزوري کیږي او لګ نور خاص کې هم مطلب کلرز مله راځي دا غي خپل طریقه ده کنه هغه تاسو له نه درځي صحیح دا وشو دې کې د مثال په تور باندې ولیکا کیمرا لینز DSLR کیمرا لینز ایریل بلیک د ګرافیک کمپیوټر د لپاره زبردست کمپیوټر نه چې سم خوړل کوي کنه هغه واخی انکورین دا یو قسم لسه دا یو خبره به مشته اوس په لار شو چلته کې چینج کېستا اپرتا دې لبا وایټ کلر ورکو لګ به ورکو کو او دا هغې نه بس په پی او هنده پیج کې په خپل بس انټر کیږي فهمه بره به کېږدو آوټلاین چې ولته ورو کې لګ برخکاروم شي او کدي ځګنې دی ولا بیا سو کو شیډو ته لاړې شیډو دې چې راکوزه کړه لګ لري او په دې ځای کې به دا تیاری شیډوګانې پاتې دي ښه مونږ چې به هغه وایو دې د پریسیټ وایي پریسیټ دې د هغه پریسپیکټیو وایي ښه دا بله خوا دا یوه یعنې او دې ځای کې نه به بیا څه وکړئ لږ ټرانسپیرنسي بلروالی او دا به کې لږ ډېسې یې واکړه دغه شانتې او که د دې شیډو دا کلر دې سپین کړو زم چې نور به هم ښایي او د دې لیکلو دا کلر نه دی دا به سلیکټ کړي او دې له به زیړ کلر ورکړي لږ داسې او که داسې نه جو واپس خپل ځو هلته به لاړ شي بس داسې صحیح شو جي دا وشو ټول به ګروپ کو بریک اپارټ به کو ګروپ شو لاړ به شو اوس په دې ځای کې به سیو ایز به ورکو انن سات ځکه دا د کاشف هغه نوم باندې زه د سیو نشم او خپل دغه ته به ورولو دا زموږ سره یوټیوب لینز سیو دې نه پس په څو کو ایکسپورټ ته ولاړ شو ایکسپورټ کې به لینز او جی بی کې ایکسپورټ خبره ختم 800 دې ټیم کې صحیح ده دا شو